بنده ته هر انسان ته دا پیغام دی چې د خپلو سره او د یو بل سره مینه ډېره لرئ، ډېر زیاته، ځکه چې مینه نن سبا ختمه شوې ده، احساس نشته. زه لکه ریکوست کوم او اپیل به ورته ووایم داسې که نه چې خپل مور او پلار سره، خپلو مشرانو سره او خپلې فیملۍ سره او بیا نور بهر چې کوم مشران د انسان نه نو ټولو فیملۍ او یو بل سره مینه ساتئ. نن عزتمندو کتونکو اوس دا وخت ما سره نیلو سندرغاړې موجوده ده، هغوی سره خبرې ترې کوو. نن په دې شو کې یوم راغلي دي. السلام علیکم جي. وعلیکم السلام. ټول یې مخته رسو ځلې بیا خلکې د خپل چینل باندې وایي ډېره زیاته مننه او تاسو پښتو نیوز والا ډېره زیاته مننه، شکریه چې تاسو موږ نور ټایم راکوئ. خوشحالېږو ځکه چې دا خو موږ دپاره جوړ ده چې دلته کوو. بالکل نن تاسو د ارشد سلیمان شو لګېدلې وه، شو مخول په حواله خبرې کوي. څنګه شو شو څنګه شو؟ شکر دې ښه روانه ده ماشاءالله، د الله لاکه شکر دی. بل دا دی چې زموږ چې کوم مینهوال مو له قدر او عزت راکړي نو پښتانه کوم ځای کې چې وي نو هغه ځای عزت هم ښه راکړي او ښه روان یم. ښه جي ښه. غټ اختر کوم را روان تاسو به څه ګیم کړي دي تعلیم راولې دي هغه خپل مینهوال سره شریک کړي. لګیا وو لا ریکارډینګ باندې لګیا وو لا خبره کړې ده خلاصه انشاءالله. نو ریکارډینګ به کوم بهرحال خو لکه نوې ګانې هم خلک نه ډایلګ او په انتظار نه اول لکه څو سندره او دا کله البم را روان دي. البم او دا کوم دینه مرکزي کوم چینل نه غل کوم سره شریک البم را روان دی او تقریبا یو میاشت کې وي انشاءالله. ښه جي. اخر کې خپلو مینهوال ته څه پیغام ورکول غواړئ کوم چې ستاسو خویندې دي؟ زما خو هر بنده ته هر انسان ته دا پیغام دی چې د خپلو سره او د یو بل سره مینه ډېره لرئ، ډېر زیاته، ځکه چې مینه نن سبا ختمه شوې ده، احساس نشته. زه لکه ریکوست کوم او اپیل به ورته ووایم داسې که نه چې خپل مور او پلار سره، خپلو مشرانو سره او خپلې فیملۍ سره او بیا نور بهر چې کوم مشران د انسان نه نو ټولو فیملۍ او یو بل سره مینه ساتئ. نو مینه باندې هر څه دنیا کې قایمېږي. بیا ډېره شکر، ډېر مننه چې بالکل دا ونیدو خلک څخه مو خبر تر وکړئ. زموږ پوره مجاري موږ سره اوسئ جي. ملاویږي هر څه ملاویږي خو مور او پلار نه ملاویږي. تاسو مو پلار جي شته که نه؟ زما پلار مړ دی، مور مې شته دی. ارمان درځي که نه پلار پسې؟ پلار په سره ډېر ارمان راځي، ولې نه راځي؟ مور سره ملاویږي رامیلاویږي که نه؟ ملاویږم صبر راوي خو ته نه پټ پټ ملاویږم. څه وکړم اوس مجبوري ولې باندې خفه کېږي راته، خو بس اوس څه وکړو، ژوند دی، ژوند سره دا خبرې تړلې دي نو اکسپټ کړې مې دي او غاړه مو ته ایښې ده.